او وخت د مغول په لمسون دی خوا قدم نک دی. طوفاني صاحب وخت د مغول په لمسون دی خوا قدم نکی دی، لا خو په دې خاوره کې غیرت مې د خوشحال شته. مننه. او وایي زه چې په کلار نه یم دنیا کې امن نه راځي. دا د افغانستان اړخ ته اشاره ده چې مطلب چې څنګه چې علامه اقبال هم دې ته لکه دغه کړي ده چې دا وایي زه چې په کلار نه یم دنیا کې امن نه راځي، ما سره خو فن دی او په فن کې دا کمال شته. او دا که د زهرا ستوری دی دی هم نور ځلنده دی، دا که د زهرا ستوری دی دی هم نور ځلنده دی، داغ زما په زړه هم شته که ستا په جبین خال شته. ما ته د حال په آینه کې اوس هم د خپل ماضي هغه عکسونه ښکاري، د خپل زخمي زړه پر هرونو کې لا ما ته تراخه تراخه یادونه ښکاري. په دې ګلونو کې د نوي سحر ما ته د سرو وینو رنګونه ښکاري. ملګرو سلامونه، نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات، مینه، محبتونه او خصاتونه مو ومنئ. خپرونه د ادبي پاڼه او زه یم ستاسو خپل ملګری نواز خان دلسوز، په دې تمه، په دې هیله چې ښه به یې، روغ به یې او د ژوند په ښو شیبو کې به یې. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده زموږ د پروګرام مقصد د پښتو د ادب د شاعرانو ملګرو سره ناسته ده. په دې پروګرام کې به شاعرانو ملګرو سره په ژوند او فن خبرې کوو او شعرونه به تیو. دې اساس نن راغلي یو خان محمد سره مرکه را جوړه کړې ده. نن به دوی سره په ژوند او فن خبرې کوو او شعرونه به تیورو. نو خان محمد تنها صاحب تاسو ته په خپل پروګرام کې ډېر زیات هرکلی او مینه وایم. ستړي مه شئ. ډېره مننه. شروع کوم په نامه د خدای بخښونکی مهربانه بادشاه دی. زه خان محمد تنها د خوشحال ادبي او ثقافتي جرګې ستر سکاتر یم او زه ستاسو ټولو ملګرو ته زما په دې جونګړه کې په خیرالی وایم او هر کله راشئ او زه ستاسو ډېره مننه ادا کوم چې تاسو ما ته وخت راکړو. مننه. خان محمد تنها صاحب دا راته ووایي شاعري دې څه وخت نه کوئ؟ شاعري خو جي زما تقریبا زه چې په اتم کې یم نو ما به دغه رنګ د پښتو د شعرونه لوستل او ما زما شوق و. په خصوصي توګه ما به د اجمل خټک بابا د غیرت چغه او د غني خان د پنجرې چغار او کلیات دا زما د مشر ورور سره به په کور کې پراتو، هغه هم کالج کې و، نو هغه هم ورسره مینه نو ما به هم لکه هغه کتل نو هغې سره زما د پښتو د ژبې او د ادب سره مینه پیدا شو. ما هم یو کوشش شروع کړو او زه په خصوصي توګه هم د دوی دواړو ستر شاعرانو اجمل خټک بابا او د غني خان د شاعرۍ نه ډېر زیات متاثره یم او د دوی په وجه ما شاعرۍ په دې دغه کې میدان کې وړومبی قدم ایښی. ډېره ښه ده. تر اوسه مو څونه کار کړی دی؟ کوم کتاب لرئ؟ زما خو 2 کتابونه چاپ دي، هسې خو ما ډېر کتابونه لیکلي دي، 6-8 کتابونه دي تقریبا، او چې په هغې کې د بارودو په لوګو کې چاپ شوی دی او هغه راته کلچر ډایرکټریټ اړخ نه لکه حکومت د صوبې د کلتور د څانګې اړخ نه شایع شوی دی. او دې نه علاوه زما د اجمل خټک بابا چې کله وفات شو نو د هغوی په مړینه باندې ما هم د سیاسي ادبي او شخصیاتو او دانشورانو او پوهانو د هغوی تاثرات او د هغوی لیکنه او د هغوی باندې د اجمل خټک بابا په هکله باندې نظمونه چې کوم وو هغه ما ټول راغونډ کړي دي او د هغې ته مې یو ترتیب و سمون ورکړی و چې د اوښکو باران په نامه هغه هم چاپ شوی دی. دې نه علاوه زما اوس یو کتاب چې دی نو هغه اوس هم لکه په پروف ریډینګ کې دی او د هغې کتابت کیږي او ورسره هغه به هم چاپ شي او ورسره د خوشحال ادبي ثقافتي جرګې تاریخ هم ما شروع کړی دی او هغه هم تقریبا مکمل دی، هغه هم را روان دی. انشاءالله ډېر ژر به ستاسو لاسو ته راشي. ډېره ښه ده. تاسو ته نورې بریا هم غواړو. په پروګرام کې به راسره څه شریک یې؟ ته خو په پروګرام کې به تاسو سره چې تاسو راغلي یو څو شعرونه ورسره دغه کړم شریک کړم او چې نه زه د خپل ضمیر سودا، نه زه د خپل ضمیر سودا چرته کولی نشم، نه زه د خپل ضمیر سودا چرته کولی نشم، زه خپل ایمان په سرو او سپینو خرڅولی نشم او داسې سپرلی داسې اختر باندې د اور ولګي، داسې سپرلی داسې اختر باندې د اور ولګي چې خپل جانان ته ورکې ګل زه ورکولی نشم. او زما د سوي زړه فریاد د غزل، زما د سوي زړه فریاد د غزل، ملګرو زه ګورې شاعر نه یم
او حسن پرست مرم په حسن پسې، حسن پرست مرم په حسن پسې، د ښایستونو سوداګر نه یمه او د خپل جنون په نشه مست یم ساقي، د خپل جنون په نشه مست یم ساقي، خمار خمار ستا په ساغر نه یمه او زړه مې بایللې دې منمه پتا، زړه مې بایللې دې منمه پتا، په څه مین شم ترې خبر نه یمه او چې د زړه حال درته په شونډو ووایم، چې د زړه حال درته په شونډو ووایم، زه تنها دومره لا زړور نه یمه. نور به څه اورو؟ نور به درته یو دوه غزلې تاسو په خدمت کې وړاندې کړمه، د هغې نه مخکې یو دوه شعرونه به هم تاسو ته ډالۍ کړمه چې د غریب ولس د درد د خبر نه یې، د غریب ولس د درد د خبر نه یې، بس سبق د سپینو هورو تا ته یاد دی او په منبر د خطبې ځکه اثر نه کا، په منبر د خطبې ځکه اثر نه کا، شیخ ستا په قول و فعل کې تضاد دی، او چې ستا د ګل شونډې په خیال کې ښکلوم محبوبې، چې ستا د ګل شونډې په خیال کې ښکلوم محبوبې، خود به زما د احساس سترګو کې ازغي ماتیږي او زما جنون به اوس زنځیر ده لیونتوب وشلوي، زما جنون به اوس زنځیر ده لیونتوب وشلوي، چې په سپرلي کې ستا په لیچو کې بنګړي ماتیږي. ډېره مننه. او کوم ځای چې خلق بې خدای کې ماتوي جامونه، کوم ځای چې خلق بې خدای کې ماتوي جامونه، هلته په هغې در زمون سپېره تندي ماتیږي، وایي تنها امید به د ګلونو تر نه خاورې وکم، تنها امید به د ګلونو تر نه خاورې وکم، چې دلته باغ کې تل غوټۍ د پسرلي ماتیږي. ډېر زبردست. غزلې به ته د حالاتو مطابق ووایم، دا نن سبا چې زمونږ په ملک کې بلکې په ټوله نړۍ کې کوم د امن و امان او داسې دغه دی فقدان دی او د ترهګرۍ اخوا او دېخوا دا زور و شور دی، د دې په هکله یو څو شعرونه زه ستاسو ډالۍ کومه چې په کنایو استغارو کې به خبرې کوو، په کنایو استغارو کې به خبرې کوو، جانانا اوس په اشارو کې به خبرې کوو. مننه. او که د الفت د ګلستان جلاوطن شو نو څه، که د الفت د ګلستان جلاوطن شو نو څه، د ژوند په دشتو په میرو کې به خبرې کوو، او د ګل په نوم که پابندۍ را باندې ولګېدې، د ګل په نوم که پابندۍ را باندې ولګېدې، لکه بلبل غوندې پنجرو کې به خبرې کوو، او جرګه د مینې او محبت په جوړو ملګرو، جرګه د مینې او محبت په جوړو ملګرو، امن د پاره په حجرو کې به خبرې کوو. او اخیری شعر دی، پیغام د مینې به هر چاته رسوو تنها، طوفاني صاحب. پیغام د مینې به هر چاته رسوو تنها، خدا ادب په دایرو کې به خبرې کوو. داسې غزل را سره شریک کړه چې ستاسو ډېره خوښي. زه به ته داسې یو څو شعرونه ډالۍ کومه دي چې دا شعرونه چې حقیقت ما بابا اجمل هټک صاحب چې و د خدای سره د خاورو باندې وخي، هغه اکثر مونږ به مازدیګر ټایم هغه ته ورتلو، هغه به مو لوسته کول، او مونږ اکثر وی چې لکه وایه لکه څه شعر مې د لیکلی نه مونږ ورته ووایو، نو هغه به زمونږ ورسره افزایي وکړه. خو ما ړومبی شعر چې بابا ته کله ډالۍ کړی و، هغه زما ورسره افزایي کړې وه، او په هغې زما مورال او لکه ډېر زیات چت شوی، او زه بیا دې طرف ته دغه شوم چې واقعي زما د هغه رادا کې نو هغه په زندان باندې ما یو څو شعرونه لیکلي وو چې ما بابا ته ډالۍ کړي، دا ړومبي شعرونه چې ما بابا ته دغه کړي په دغه په حجره کې. زه غواړم چې تاسو سره یې هم شریک کړم. وایي عنوان دی زندان، وایي هلته د ګلونو دلته باغ د پرهرونو دی، هلته د ګلونو دلته باغ د پرهرونو دی، هلته غم په شونډو مات او دلته په جامونو دی، او هلته د جانان د ښکلي مخ دیدن د بام په سر، هلته د جانان د ښکلي مخ دیدن د بام په سر،
دلته کې دیدن د تورو تورو دیوالونو دی او هلته کې د ښکلو بازار دلته لیونی په دار هلته کې د ښکلو بازار دلته لیونی په دار هلته د بنګړو شرنګ دلته شور د زنځیرونو دی مننه او دلته کې زما په احساس پورې سرې لمبې د اور دلته کې زما په احساس پورې سرې لمبې د اور هلته اور د حسن د ګودر په چینارونو دی او دلته جیلخانه کې خیلخانه زما د زړه ابس دلته جیلخانه کې خیلخانه زما د زړه ابس هلته اقتدار د چا د حسن په ګلونو دی مننه ډیره مننه او دلته کې زما ویني لمبي کوي رګونو کې دلته کې زما ویني لمبي کوي رګونو کې هلته اباسین د پښتونخوا په غورځنګونو دی او دلته کې زما روح باغی شوی د بدنه دی دلته کې زما روح باغی شوی د بدنه دی هلته کې زما بدن الوتې په بمونو دی مننه او دلته کې زما د تدبیرونو سلا نه راتلل دلته کې زما د تدبیرونو سلا نه راتلل هلته کې زما سپیره قسمت په تیندکونو دی او دلته کې زما عقل سپوږمۍ نه خواتلی نشي دلته کې زما عقل سپوږمۍ نه خواتلی نشي هلته کې عشق تللی د جنون په وزرونو دی او هلته کې ګلونو رنگینی باغ کې پیدا کړله هلته کې ګلونو رنگینی باغ کې پیدا کړله دلته کې ژوندون رنگین د ستا په امیدونو دی او هلته مشغولا د لیلا ستورو د اسمان شمیرل هلته مشغولا د لیلا ستوري د اسمان شمیرل دلته مشغولا په زړه داغونه د خپل ځان شمیرل دا شعرونه ما بابا ته دغه کړو خو ته هغه زما ډېره حوصله افزایي کړې وه نو بس زما زه غوښتل چې تاسو سره یې دغه کړمه او دا یو غزل به درته زه په خپل وخت لکه تاسو سره ډالۍ کړمه او یو به درته بیا نظم شعر دی ما سره الوت پاره ستا د فکر ټال شته ما سره الوت پاره ستا د فکر ټال شته دا ځل د سپوږمۍ په لوري ستورو ته مې خیال شته او وایي چاوي پښتانه په فلکیاتو کې لا رستو دي چاوي پښتانه په فلکیاتو کې لا رستو دي ستا په ننګو کې هم رنګین د بوډۍ ټال شته ډېره مننه وایي چاوي پښتانه په فلکیاتو کې لا رستو دي ستا په ننګو کې هم رنګین د بوډۍ ټال شته او ای د جنت حوري زه شډل بډل پښتون یم ای د جنت حوري زه شډل بډل پښتون یم تا سره که حسن دی نو ما سره جلال شته او وایي چاوي چې پښتون په سنګینونو باندې رسته شو چاوي چې پښتون په سنګینونو باندې رسته شو لا ورسره لاسو کې خو توره د ابدال شته ډېره مننه او وایي چاوي چې پښتون په سنګینونو باندې رسته شو لا ورسره لاسو کې خو توره د ابدال شته او وخت د مغول په لمسون دی خوا قدم نک دی طوفاني صاحب وخت د مغول په لمسون دی خوا قدم نکی دی لا خو په دې خاوره کې غیرت مې د خوشحال شته مننه او وایي زه چې په کلار نه یم دنیا کې امن نه راځي دا د افغانستان اړخته اشاره ده چې مطلب چې څنګه چې علامه اقبال هم دې ته لکه دغه کړي ده چې دا وایي زه چې په کلار نه یم دنیا کې امن نه راځي ما سره خو فن دی او په فن کې دا کمال شته او دا که د زهرا ستوري دی دی هم نور ځلنده دی دا که د زهرا ستوري دی دی هم نور ځلنده دی داغ زما په زړه هم شته که ستا په جبین خال شته او اخیری شعر دی مکته ده وایي تنها پښتون یم ماضی کې نن هم ورک یم ای تنها پښتون یم ماضي کې نن هم ورک یم نه مې مستقبل شته دی او نه زما څه حال شته اخره کې را سره یو دا بل شریک کې دا زیامه چې دا نظم د سره هم یو شریک کما د پنوي کال باندې نو ډېره به ښه وي زما د زړه به هم سود شي ستاسو به هم لکه چې دومره راغلی دا نظم ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم او زما د نظم عنوان دی سرنامه ده ای نوي کاله وایي ای نوي کاله چې راځي نو خامخا راشه ای نوي کاله چې راځي نو خامخا راشه په خوشحالۍ او په ټوپونو په ګډا راشه زمونږ انګړ ته په اتڼ او په نڅا راشه د انتظار په شپه کې ستوري د سبا راشه په مکیزونو په نخرو او په ادا راشه په سم او غر په شاړو کندو په صحرا راشه نو د ځان سره د سور شفق نه سره رنګونه راوړه د ځان سره د سور شفق نه سره رنګونه راوړه د نوي ژوند د پسرلو
تازه ګلونه راوړه، لکه د ناوې شونډې سرې او سره لاسونه راوړه، لکه ګرمۍ کې سم د واورې غرونه راوړه، د زړه صحرا ته د امید سمندرونه راوړه، نوي نغمې نوي سندرې او سازونه راوړه، او د زندګۍ په ننګو کې رنګیني راوله، ترخو وختونو کې څه لږه شیریني راوله، او مړاو ګلونو کې څه لږه تازګي راوله، د خوشحالۍ او د خندا بیا زندګي راوله، دغې غوټو ته بیا هوا د پسرلي راوله، دې سوځېدلي ګلستان ته څوک مالي راوله، نو بیا په اسمان کې د رنګونو نه ډک ټال جوړ کا، د هوا لور ته د حیا د پاره شال جوړ کا، د تیر وختونو نه یو ښکلی شان خیال جوړ کا، دغې لمحو نه د فراق راته وصال جوړ کا، او دغې کودري د ډیران نه راته لال جوړ کا، زما نظر ته په جلال کې هم جمال جوړ کا، نو وی بیا کړی آباد په جنکو هر یو ګودر هغسې، ودان کړ بیا د عاشقانو مازیګر هغسې، د مینې اور بل کړی زمونږه په ځیګر هغسې، په چینارونو راښکاره کړی ښکلی نور هغسې، بیا کړی لیواله هر ښایسته مو نظر هغسې، اورونه بل کړی د ښایست په سمندر هغسې، نو په چاودو شونډو لږه شان موسکا راوله، د ژوند په لاش کې روح ور وپوکه او سا راوله، په نرمو شونډو ښکلي شان دعا راوله، هر یو مجنون ته د ارمان ښکلي لیلا راوله، په توره شپه کې لکه ښکلي شان ځلا راوله، په توره شپه کې د سپوږمۍ ښکلي ځلا راوله، هغه وختونه راستانه کړه ته یې بیا راوله، نو زه خو شاعر یم ډېر حساس شان طبیعت دی زما، طوفاني صاحب زه خو شاعر یم ډېر حساس شان طبیعت دی زما، د دې بارودو د لوګو نه ډېر نفرت دی زما، او مننه وایي زه خو شاعر یم ډېر حساس شان طبیعت دی زما، د دې بارودو د لوګو نه ډېر نفرت دی زما، د دې وطن سره بې کچه محبت دی زما، چې په دنیا کې په مثال لکه جنت دی زما، نو زه میزایل او ټینکونه او ایټم بم څه کوم، زه میزایل او ټینکونه او ایټم بم څه کوم، زه د بمونو د آواز د زیرو بم څه کوم، د توپو خلو کې د غرونو دا موسم څه کوم، زه د سروینو سمندر کې تلاتم څه کوم، نو ای نوي کاله څه نری سیلی راوله، چې دا وریځې په اسمان کې بیا خورې شي، دا سور شفق چې د انسان په وینو سور ښکاري، چې پکې پټ شي تر ابده هډو شین نشي بیا، نو داسې باران د امیدونو پر صحرا راولي، چې د دې خاورې نه سرې وینې د انسان لاړې شي، نو دا زیړ ګلونه مړاوي دي تازه غونتې شي، دغه فضا په خوشبویانو کې ښایسته غونتې شي، نو ای نوي کاله چې راځې نو خامخا راشه، په خوشحالیو په ټوکونو په ګډا راشه. ډېره مننه. په اخره کې زموږ د پیج مینوال داسې پیغام لري. نواز خان دلسوز صاحب زه خو ستاسو او د ستاسو د ټول ملګرو او د خصوصي توګه باندې د ادبي پاڼې د ټولو ملګرو ډېره مننه ادا کوم چې تاسو د پښتو ژبې او ادب سره دومره مینه لرئ او دومره په دې حالاتو کې مالان کې چې نن سبا څوک د کوره بار نوځي، او زه خو خدای شته چې لکه یو هفته نیمه وشوه چې زه خپله کور کې لکه ما ځان دغه کړی دی لکه نوځم دا کوم حالات یو دې کې م ستاسو د پښتو ژبې او ادب سره لیونۍ مینه ده، زه دا ډېره شیر کوم او زه ورته سلام دا کوم، او زما خواست ټولو پښتنو ورونو ته دغه ته چې د خپلې پښتو ژبې سره مینه ولرئ، څنګه چې دا زمونږ د سنګر صاحب دی دا یو مثال دی، حقیقت دی زمونږ دپاره، نو پکار دا چې ځکه چې کوم قوم چې ژبه خپله هغه نه روکه شي د باچا خان خبره، نو هغه قوم هم روک شي، او کوم قوم چې خپله ژبه سپکه شي نو هغه قوم هم سپک شي، نو د خپل ژبه لکه فرق مه هېروئ، نورې ژبې هم ورسره زده کوئ، دا خبر موږ د نورو ژبو مخالفت نه کوو، اردو، انګریزي، پنجابي، هندکو، جرمني، فرانسې ټول، خو زما دا د نوي کل ته او د نور د ټول ملګرو ته دا دغه دی چې خپلو پښتو مه هېروئ او خپلې پښتو ادب سره مینه او ذوق پیدا کوئ او پښتو کتابونه لولئ او دغه رنګ د پښتو خدمت وکئ، او بس دا زما دغه دی پیغام دی د نوي کل لپاره. ډېره مننه، مهرباني. دا موږ سره د کوړه خټک د عراق آباد علاقې اوسېدونکی خان محمد تنها صاحب چې تاسو یې شعرونه واورېده. په اخره کې موږ د سره په دعاګانو کې یاد ساتئ چېرته چې ښاد آباد بریالي اوسئ. الله په امان.